وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور عکرمه لوګروال په نامه پوښتنه کوي. د ورور پوښتنه دا ده چې یو هلک ښایسته وي، د دغه هلک پسخورده خوړل څنګه ده؟ که د شهوت په نیت باندې وي بیا محترمه مکرو ده، ځکه حنفي فقها کتابونو کې لیکي یکره للمرأة سور الرجل، د سړي دپاره مکرو ده چې د سړي پسخورده وخوري، رجل الاجنبي، او د اجنبي سړي دپاره د ښځې پسخورده چې اجنبي وي دا مکرو ده چې د شهوت په نیت باندې وي. همدغسې نو خو چې شهوت ماده سوله نو د ښایسته هلک هم همدغه حکم ده وروره. الله پاک د روغ جوړ لره. دغه مسئله د علامه علاء الدین ابن محمد امین الدمشقي الحنفي په الهدیه العلائیه کتاب کې لیکلې ده، للتلاميذ المکاتب الابتدائیه فی الفقه الحنفي. الله دې جوړ لره ورور. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې یو څوک دکان ته ځان سره داسې هلکان راولي بیګیرې، هغه مقرر کړي دي چې خلک یې ګاک یې ډیر سي دکان ته. دا خو فسق ده وروره، مسلمان سره داسې نه ښایي. الله پاک دې روغ جوړ لره. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده چې ښځه عطر ووهي، دا څرنګه دي؟ شرعاً د ښځې دپاره د عطر وهل جواز لري او که یې نه لري؟ محترمه وروره، که ښځه په کور کې وي او خپل میړی ورسره وي، بل څوک اجانب پردي نه وي، بیا بالکل وهل ورته د عطرو جواز لري. اما ښځه چې له کوره باندې وځي نو دې دپاره عطر وهل جواز نه لري. علامه ابن جوزی رحمه الله احکام النساء یو کتاب جوړ کړی ده، هلته یو باب دی نهی المرأة اذا تطیبت ان تخرج. نبی علیہ السلام له دې نه منع کړې ده چې ښځه عطر ووهي او باندې وځي. بیا د ابو هریره رضی الله عنه حدیث راوړی ده، قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ایما امرأة اصابت بخورا، هر یوه ښځه چې عطر وهي فلا تشهد معنا العشاء الاخر. او همداسې نور احادیث هم راوړي دي. نو مطلب دا ده چې ښځه له کوره باندې وځي نو عطر به نه وهي، اما که کور کې وي بیا د عطر وهل ورته پروا نه کوي ورور. الله پاک د روغ جوړ لره. وعلیکم سلام. یو ورور شاهد الله حماسي په نامه یو ورور پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده، یو نایی ده، یعنی معنا خلیفه او ډم ده، سلمان ده، دی د خلکو ګیري خوري، نورې مثلا د خلکو ګیري هم خوري او سلمانی لري. دی وی له داسې سړي سره په قرباني کې شریکېدل څرنګه دي؟ نو محترمه که ټولې پیسې لامدغه نه وي نو بیا خو علما وایي چې دغه شي باندې پیسې ګټل، یعنی په حرام باندې پیسې ګټل حرامې دي. ښه خبر دا ده وروره چې په قرباني کې بیا سړی ورسره شریک نسی وروره. الله دې جوړ لره، کامیاب اوسه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور مطیع الله صدیقي په نامه پوښتنه کوي. د ورور پوښتنه دا ده چې د مړو په قبرونو باندې لیکل څرنګه دي؟ نو محترمه علما وی پروا نه کوي، ځکه د دې په خاطر باندې چې بیا هغه علامه او اثر یې ورک نسی. این په نور لزاح کې لاسته محترمه، ولا بأس بالکتابة علی لئلا یذهب الاثر. نو علما وی دا د پخوانه عادت و. علما ورته دلیل دا نیسي چې د عثمان ابن مزعون رضی الله عنه سر ته رسول الله ډبره کېښودله، نو هغه د دې دپاره و چې وپېژندل سي. او دا علامه حاکم نیسابوري رحمه الله په مستدرک کې لیکي وروره، وی دا د ډېر پخوانه داسې عادت ده، د خلفو ته چې راپاتې ده له سلفو نه پاتې ده. نو انشاءالله پروا به نه کوي وروره. حتی په دې لا مستقل کتابونه د تاریخ کې جوړ سوي دي چې په قبرونو باندې کوم لیکل سوي دي. بعضې قبرونو باندې داسې د پند او د عبرت لیکنه سوي چې ورته حیرانه بسي. الله دې ښه لره وروره، کامیاب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور عبیده سیف الخالد په نامه د هلمند ولایت نه پوښتنه کوي. د ورور پوښتنه دا ده چې دغه تکبیرات تشریق چې دي دا په چا باندې دي؟ په هر هغه چا باندې محترمه، که منفرد وي که د جمع والا باندې، په ټولو باندې ده، په نرانو باندې علی الجهر د محترمه. تکبیر تشریق هم پې واجب ده، جهروالی هم پکې واجب ده وروره. الله دې جوړ لره، کامیاب اوسي. دا د موږ حنفي فقها وي یجب علی الرجل ان یجهر بالتکبیر واما المرأة فتخاطط به.
الله دې ښه لره وروره کامیاب اوسي. شامیم لیکلي او نورو حنفي فقهاو هم لیکلي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده چې په مسجد الحرام کې یو لمونځ په څو باندې ده. دوی چې بعضو کتابونو کې یو په 20 ښودلی. محترمه په صحیح احادیثو کې یو په 1 لک باندې په مسجد الحرام کې لمونځ ده وروره. هغه بیا نور لحاظونه ورسره کوي وروره دغه په لحاظونو باندې. صحیح حدیث کې چې ثابت ده یو په 1 لک باندې ده. الله دې جوړ لره وروره کامیاب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده چې په یو جومات کې امام ده او دغه امام چې ده دا ټول مقتدیان ورسره خفه دي، خو د یو شکل په زبردستي باندې په دې خلکو امامت کوي. دا څنګه ده؟ نو محترم وروره حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې وی، د ابو داود او د ډیرو کتابونو حدیث ده، صحیح حدیث هم ده. من اما قوما، که یو امام یو قوم ته امامت کوي وهم دا قوم له کاریون، دی بد ګڼي. یعنی یو امام دا هغه قوم ته امامت کوي او دا قوم دا امام بد ګڼي، فلا صلات له، د دغه امام لمونځ نه کیږي. محترمه یعنی معنا مونځ مکرو ده. الله پاک د روغ جوړ لره باید دغه سړی تنبه نسي او له امامت نه په خپله باندې وځي. الله دې ښه لره وروره کامیاب. وعلیکم السلام. یو ورور پوښتنه کوي چې سړی مثلا سفر ته تللی 1 ساعت مزل کلي ته پاتې چې بیرته را رسیږي، نو دی به مونځ مسافرانه کوي. نو محترمه وروره خود به یې کوي، نو تر څو چې کلي ته نه را رسېدلی او په ده باندې لاره کې د لمانځه وخت راغی او د کلي آبادۍ نه وي شروع، یعنی داسې ساحه وه چې د کلي ساحه نه وله، دی به لا مسافرانه لمونځ کوي. الله دې ښه لره وروره جوړ. وعلیکم السلام. یو ورور پوښتنه کوي چې د سړي په ذهن کې چې څه شی تیر سي پیریان یې حس کولی سي. صریح قرآن محترمه د پیریانو په اړه باندې چې پیریان علمي غیب نه لري، دا له ځانه خبرې دي محترمه، دا هېڅ اصل نه لري. الله دې جوړ. وعلیکم السلام. منصور احمد په نامه یو ورور د هلمند ولایت نه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه دا ده چې اموال ربوي چې جنس په جنس خرڅوي په مجازفي او په اټکل باندې، خو دې کې بعضې جید و بعضې هغه وي. محترمه الجید والردي سواء، دا جواز نه لري. که مجازفه وي ټول یو شی دی محترمه، که زیادت یې ورکړه دا سود ده وروره. الجید والردي سواء، دا د رسول الله قول ده. الله دې جوړ لره جنتي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مو روغ جوړ لره، الله مو حافظ و ناصر سه. یو ورور د پاکستان نه پوښتنه کړې. د ورور پوښتنه دا ده چې دا ودونه و زمانه کې په شادي حال یا په هوټلونو کې چې کیږي دا څرنګه ده؟ جواز لري که نه لري؟ محترمه وروره دغه مسئله په فقه الحنفي فی الثوب الجدید کې شته ده وروره. نو هلته وایي ولا ينبغي التکلف في وليمة العرس كما يفعل كثير من المسلمين في العصر الحاضر حتى أصبحت وليمة العرس سبيلا للتفاخر والتباهي وحب الظهور والسمعة، ولهذا ترى فيها مظاهر الصرف والترفه من طعام كثير فاخر في بيت كبير عامر يستأجر في فندق من فنادق المشهورة. هغه مشهور شادي حال په اجاره باندې نیسي او بیا ودونه پکې کوي. نو دی وایي چې اکثره دا اسراف پکې کیږي او نورې نارواوې پکې کیږي. ښه خبر دا ده چې مسلمانان دا کارونه کوي. او نور بحث یې پرې کړی دی. بیا د ربیعه ابن الکعب الاسلمي رضی الله عنه د واده د ولیمې قصه کړې ده محترمه، اوږد بحث یې کړی ده، نو مراجعه ورته وکړه. الله پاک د روغ جوړ لره. په 2م جول کې په دې مسئله باندې بحث ته ده وروره. الله دې ښه لره کامیاب اوسه.